بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. رب العالمین د ذات ډېر لوی عظمت دی او ډېر لوی شان دی. الله دومره عظیم ذات دی او دومره لوی شان لري چې ټول مخلوق د هغې د ادراک نه او په هغې د پوهېدلو نه عاجزان دي. خدای څومره لوی دی د صفاتو په اعتبار، د ذات په اعتبار. الله څومره لوی قدرت لري، څومره شان لري، څومره علم لري، څومره لوی مخلوق لري. قسم دې کړه انسان دماغ او عقل پکې کار کوي. الله دومره عظیم ذات دی چې یوازې په دې ځمکه بادشاهي نه ده، که ځمکه ده په هغې بادشاهي ده، که آسمانونه دي، که ستوري دي، که نور دی، که سپوږمۍ ده، که د آسمان نه بره مخلوق دی او که د ځمکې نه لاندې دي، او که دا دنیا ده او که ورپسې بل جهان دی خیرت، او که جنت دی او که دوزخ دی، دا ټول د الله د بادشاهۍ لاندې دي. او که انسان دی او که پیریان دي او که فرشتې دي، دا چې څومره مخلوق دی، دا ټول د الله تعالی بادشاهۍ کې دي، دا ټول د الله د قدرت او د طاقت لاندې دي. الله قرآن شریف کې فرمایي وما قدر الله حق قدره. دا الله چې کم شان دی نو د کافرانو په هغه شان الله نه دی پیژندلی. کافران ورته په دې نظر ګوري لکه د انسان بچي وي نو د الله ملونه دي. انسان شریک ته محتاج دی، مرګري ته محتاج دی، نو خدای مرګري ته محتاج دی. ظالمان داسې وي. انسان ښځې ته محتاج دی، بې د ښځې جون نشي تېرولی، نو کافر وي خدای هم بې د ښځې جون نشي تېرولی. الله وی داسې نه ده، ګورې داسې نه ده. تعالی عما یشرکون. بنده ته محتاج شریک ته ځنې محتاجه، بنده ته ښځې ته محتاج زما ښځه نه هېڅ احتیاج نشته، بنده ته بچو ته محتاج زما بچو ته څه ضرورت دی، بنده ته د دنیا نظام او پیسې ته محتاج زما د حاجت نشته. وی دي الله په هغه شان نه دی پیژندلی کوم چې د رب العالمین دوی شان دی. حضرت موسی علیه السلام چې کله کوه طور ته لاړ، الله ذوالجلال وغوښته چې ته راشه او دلته یو عبادت وکړه، یو میاشت چې زه ستا د امت له یو قانون ورکم، یو کتاب وله ورکم. حضرت موسی علیه السلام لاړ، وادي سینا لویه دشته ده، یو غر دی پکې تور ورته وایي، تور کوه پارسي لفظ دی، مونږ غر ته وایو تور غر. او دا هغه غر دی د کوم غر خوا کې چې حضرت موسی علیه السلام له الله نبوت ورکړی، پیغمبري الله ورکړی و. او بیا موسی علیه السلام د الله نه سوال وکړو چې الله ماله مرګرې پکار دی. الله پاک هغه دعا مولا قبول کړه، نو حضرت هارون علیه السلام د ضرورو هغه ورته ورکړه چې د دې بستا مدد کوي، او هغه لما پیغمبري ورکړه. مبارک ځای دی. الله پاک موسی علیه السلام ته دلته راشه او سموده د امت نظام را بار کا او زما عبادت وکړه چې زه تاله یو کتاب او قانون درکم. حضرت موسی علیه السلام راغی او یو میاشتې هلته کې چله وویسته. مونږ خلکو ته چله وایو، یعنې ځان له د الله عبادت چې هېڅوک نه تنهایۍ کې د الله عبادت خوند کوي چې سړی ځان دی. نو پخوا به خلک تلل، هغوی به په دې سمسو کې او هغوی به په دې غرونو کې یکسویي ځان له به شو او د الله عبادت به کوو. اوس هغه څیز زموږ د پیغمبر مبارک د امت نه منې شوی دی. اوس که سړی تنهایي کوي او یکسویي کوي، نو سمسې ته او غار ته به نه ځي، جومات کې به یو طرف کې کښېني، اعتکاف ورته وایي، 40 ورځې که تېروي، چله ورته وایي، چهل په فارسی کې 40 ورته وایي. هغې وجه دا ده چې ته به دلته فرض مونځ کې په جمع، او په غار کې خو تا سره جمع نشي کولی، یا پس مسه کې چې کېنې نو ته خو د جمع مونځ نشي کولی، او د جمع یو مونځ او ځان له 19 مونځونه برابر دي. هغه زمانه کې تنهایۍ کې ډېر لوی فایدې زموږ د بزرګان او د طریقت خاوندان سړي ته وایي چې کله
وظایف ورته پوره کی او خلافت ولا ورکی نو بیا وی سلوي خو دې چله وباسا جمعات کې بار نه ځان له شو الله یادو دا کوم وظایف کې دی وی دا پکې بار بار وایا یا پر رمضان کې په دې اخیری لسو کې چې سړی اعتکاف کې دا دام دغه مقصد کې سړی ځان لشي یک سوشي نه خزې نه بچي نه غمي نه خادي وي بجو دی یو الله او یا اسانه طریقې زمو علماء بیا د مراقبه خولې ده سلوي خو دې نشي تیرولې لس ورځې نشي تیرولې نو شواروس کې ولس منټه 15 منټه د خلکو ځان لکا او صادر په سر باندې واچوا او کینا او د دنیا نه ځان یو طرف ته کده خزي سوچم پرې د بچوم پرې د مال تجارت ګټم پرې او د دنیا د خوشاله ژوندګیم پرې یو الله ته متوجه شو په ځکه الله کوا دا یکسویی دا ډېر بهترین شی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته هم چې نبوت کله ملاوي د په غار حرا کې التم نبی علیہ السلام یکسویی کولا ځان له داسې ځای د غار حرا اوچت ځای دی چې نه ورته انسان ور رسیدي شي او نه ورته بل څه شي رسیدي شي هلته بره په غر کې د جبل نور کې په هغه غار حرا کې او بیت الله ته به مخامخ کتل الله ورته نبوت ورکړ یکسویی د خلکو دا د شپې عبادت ولې بهتر دی نفل عبادت او الله په ولې خوشاليږي دې کې یکسویی وي فزو درا بچی ودری نور سوکشته دینا چنگ چونگ پکشته دینا نو تب صرف اللہ تا متوجه شي او دا اللہ عبادت تو کنو اللہ دا یکسویه پہ عبادت باندې خوشحالی گی موسیٰ علیہ السلام چکل لارو دا دیر شو دے تیر اکڑے او بیا اللہ ذوالجلال ورتوی چیز اس کتاب در کو مسواکی و مگم اللہ وی لس نوری کوسو روجدار د خلیق بدبوئی دا پا اللہ دا مشک و نام خوشبو لگی و خشته لگی اتممناها بعشر نو سلپتم نو سلویخ رضی دا عبادت پا غار کے دا تور غار کے موسیٰ علیہ السلام حکم رب العالمین ورتا قانون ورکو تورات ولا ورکو و تختو باندی لکلے علماء لکی چې کله موسی علیہ السلام سره الله خبره وکړي کلم الله موسی تکلیما نو چې خبره وکړي د خبرو د الله خو خوندې زمون خبره جدا دي د رب العالمین خبره جدا دي د الله په خبرو کې یو ټیسټ دی او خوند اوس هم د باز خلکو خبره بندل خوان ور کوي د باز انسان تلاوت بندل خوان ور کوي د باز انسان نعت یا نظم چې وای نو بنده باندې خشته لګي خوان د خبرو کې خوان دي د الله خبرو کې ډېر زیات خوند او د نور شوق پیدا شو الله خبره ډېرې خشته دي خبره ډېرې خوندورې دي خبره ډېرې د مینې دي خبرو باندې عاشق شوم الله چې تبسم رخ کولې خبره خولې دي چې تبسم رخ کولې پروردگار خبرو ته د ما شوق دي چې بار بار باورم الله چې توینم چې هغه کې بسم رخ خوندي پروردگار او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای ان الله جمیل یحب الجمال وی خدای دولې دی او ډولې خوخي نو چې بندگان باز خدای داسې پیدا کړی دي چې هغه خشته خشته ډولې دي مخلوق الله باز داسې پیدا کړی دي چې هغه خشته خشته ډولې وي چاله رنگ خدای خبر کړی دي نور ته وګوره سپومې ته وګوره چاله شکل خدای خبر کړی دي چاله قامت خدای خبر کړی دي نو چې بنده دومره خشته پیدا کړی دي کائنات دومره خپل پیدا کړی دي ګل ته وګوره د اونې پانه ته وګوره رښتیا وایي چې الله تعالی په خپل زمره خپل وي څومره مزیدار او سونا اعلی ځکه خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قیامت پر جنت ته الله بندگان وردن کی نو رب العالمین سره به دا بندگان بیا ملاقات کوي یو میدان دی مزید ورتوي مزید اقا میدان د مزید کې به دا ټول خلک جمع شي او د رب العالمین سره ملاقات وکړي او هغه میدان څومره دی الکه یو میل وي نه یو 15 میل وي نه زمونږ د خیبر پختونخوا عمره وي نه پاکستان عمره وي نه حضرت جبريل علیہ السلام یو ځل حضور پاک لراغه یو غټه اینه واغه وته مخ کې کړه وی دا الله رسول دینه ته وګوره چې اینه ته قتل پاغه یو نری غوند داغ و د مچ د غول عمره پټې نه شانته وته وی جبريل دا داغ په دی اینه لګیدلې ډېره خشته ده وی تا ته پته شته چې دا داغ څومره دی دا څه شی دی وی نه نیم خبر وی دا غټه شیشه داسې پرس کړه لکه چې جنتی دا غټ شیشه داسې فرض کله ک جنت او دا رکوټ نری غوند داغ چې دی دا داسې فرض کله ک چې مزید بعض علماء وی هل من مزید جنت بم دا اوازونه کوي ولدینا مزید نو بعض علماء ته د جنت نعمتونه اخلي چې کم مقدر دي امن نور بم ور کوي او څوک ته دا مراد کوي
وی دا هغه مزید دی. جبریل مزید څه شی دی؟ وی دا مزید هغه ځای دی چې رب العالمین به جنتیانو سره ملاقات کوي او الله به جنتیانو سره خبرې اترې کوي په دې میدان کې. جبریل دا خو ډېر پټې ځای دی. جنت خو لوی دی د شیشې عمره، خو دا خو ډېر ورکوټې دی. وی د الله سره خبرې چې دا څومره دی؟ وی نه، وی دا چې الله کله پیدا کو نو ما ته الله وی زه جبریل دا یو ځای مې پیدا که جوړ مې که دې کې به زه د خپلو جنتیانو بندګانو سره ملاقات کوم، چکر پکې ولګوه او ځان یې خیر سر ته ورسوه. وګوره د جبریل طاقت څومره دی. اوهو جبریل علیه السلام اووم اسمان نه پورته نه را روان شي نو د سترګې د رب نه دې ځمکې ته را رسېږي زر. حضور پاک ته تپوس وکړه چې ما له وحی راوړې څومره ساعت کې را رسېږي؟ وی د الله رسوله د سترګې نه رب هم زر را رسېږم. او دا څونه مزل دی ځمکې له اسمانه پورې د تیزې سورلی د 500 کال مزل دی، 1500 کاله تیزه سورلی. هغې نه واله دویم اسمان پورې 1500 کاله مزل دی د تیزې سورلی. درېمې پورې څلورمې پورې ځه د هر اسمان نه بل اسمانه پورې 500 سال مزل تیزه سورلی. ګورئ وړه سورلی ده د جز نه د راکټ سورلی نه ښه تیزه سورلی. اووم اسمان نه بیا د عرشه پورې د 500 کالو مزل او د عرش د لاندې نه واله د بره سطحې پورې د 500 کالو مزل او بیا د عرش د پاسه کرسي د کرسي هغه څومره ده. الله وما قدر الله حق قدره. مونږ د خدای عظمت نه دی پېژندلی زمانو. مونږ الله هغه سوچ باندې نه دی پېژندلی چې الله څومره لوی دی، څومره لوی شان لري، څومره لوی کائنات لري. دا موجوده نور ته وګوره، دا موجوده نور دا 9 کروڑه 22 لاکه میله د ځمکې نه لري. 9 کروڑه 22 لاکه د ځمکې نه لري دی. او دا څومره د ځمکې نه زیات غټ دی. دا 14 لاکه چنده غټ دی. 14 لاکه ځمکې چې یو ځای کې که نه 14 لاکه ځمکې نو دا نور برابر بشي. وایه که دا ځمکه څونه ده؟ 13 لاک ګونده 14 لاکه دومره ځمکې چې نورې کې 14 لاکه نور ته به ورسېږي. 9 کروڑه 32 لاکه لرې دی کائنات د خدای. ګوره او دا قطبي ستوری چې تا ته دا نرۍ غوندې سار کې ښکاري دا پړقېدونکې ستا څه خیال چې څونه وي؟ هلکه د سنډا د سترګې عمره دی. دا د نور نه 50,000 چنده غټ دی. د ځمکې نه څونه غټ دی؟ د ځمکې نه دا قطبي ستوری 65 اربه چنده غټ دی. 65 اربه ځمکه چې یو ځای کوي 65 اربه ځمکې د دې ځمکو عمره 65 اربه چې نور یو ځای کوي هغه قطبي ستوری ته غټ دی. تا ته د سنډا سترګه ښکاري اندازه لګول لرې بسونه چې د ځمکې سره د ځمکې نه ګوره سل لکه 1 کروڑ شو. داسې ده که نه؟ او 100 کروڑه څونه دی بیا یو ارب نو 65 ارب 65 اربه د ځمکې نه زیات غټ دی. 65 اربه ځمکې چې یو ځای کې د هغې نه زیات غټ دی او څونه پوټې ښکاري. اولې پوټې ښکاري لرې دی. دا به څونه لرې وي؟ ستا اوسني ساینسدانان وایي، اوسني ساینسدانان چې دا څومره کائنات مونږ ته ښکاري د دې کائناتو نه شاته نورم شته خو مونږ هغې ته رسېدی نه شو. پته نشته، نه شو رسېدی مونږ هغې ته. دا نور چې د دې ځمکې سره متعلق کم روان دی وي داسې نورونه هم شته او نورې ځمکې هم شته، نورې ځمکې هم شته او نور نورونه او نورې سپومې هم ورسره دي. قرآن کې الله مخکې وایي چې 7 اسمانونه 7 ځمکې مې پیدا کړي دي. څوک وایي همدا یو ځمکه ده او 7 حصې یې دي. 7 ځمکو نه دا مراده ده. څوک وایي دا ځمکه ده د 7 منافعو په اعتبار ورته 7 ځمکې وایي. څوک وایي دا ځمکه ده د 7 شکلونو په اعتبار ورته 7 ځمکې وایي. څوک 7 سیارات 7 سیارات یادي زحل او مشتري او عطارد او فلان. لیکن اوس زنان دې څه وایي؟ نه صاحبه دقسې ځمکې نورې هم شته وایي.
نور هم شته او دې ځمکې سره چې څنګه نور دی هغې سره هم خپل نورونه دي، دې سره چې کومه سپومۍ ده هغې سره هم خپل سپومۍ دي، او دې سره چې کومې ستوري دي نو هغې سره هم خپل ستوري دي، او دې راکټې ورته پرېښي دي چې راکټې مونږ پرېښي دي، دا راکټ به 25 کاله پس مونږ ته د هغې ځمکو الوی فوټوان به رالیږي، 25 کاله پس به د هغې مونږ ته الوی. د خدای کائنات هغې ته څوک رسېدی شي؟ زه کله سوچ کوم زه میږې نه دی میږې دا پوټینې غوندې میږې چې دی هغه خپلې سوړې سره په یو خاص دایره کې دننه ګرځي، خاص زما په خیال زیات نه 10 ګزه 15 ګزه کې 20 ګزه کې هم نشي ګرځېدی، دې خوراک پسې ګرځي هغه خپل سوړې ته راځي. هغه میږې ته که دې ده ووي چې سعودي عرب هم پکې شته او دومره لرې دی، هغه وایي چې پاګلې ما خو منډې تر وویلې، که هغه ته دې ده وایي چې غر هم پکې شته وایي پاګله ده خو وګرځه ما خو پکې غر ونه دي، که هغه ته دې وایي چې دریاب هم پکې شته او سمندر دریاب هم شته ایسه پیژني. هغه ته که ده وایي میږي ته چې صاحبه داسې یو شی روان دی چې په 4 غنټې کې سعودي ته رسېږي، وایي مازغه دې خراب دي، زه خو چې سار شروع شم نو ماښامه پورې یو ګز مزل وکړم او واپس پورې سوړې ته راورسېږم. دا خبرې د دې میږي دماغ اخلي نالي، د میږي دماغ دا نالي چې دومره کائنات دي او جز دي پکې منډې وای او دریاب دی او کشتۍ دي او غرونه دي، ولې د هغه دنیا محدوده ده، د هغه دماغ محدود دي زیات نالي. نو د الله د کائناتو په مقابله کې نو زموږ مثال د دغه میږو دی، میږو نه هم لاندې دی. میږي ته چې څومره نظر لګي هغه ته هغه دنیا ښکاري، ما ته چې څونه نظر لګي ما ته هغه دنیا ښکاري، زیاته نه ښکاري. میږي چې څونه قدم علي دا د هغه تیز رفتاري ده، د هغې نه زیات رفتار نه مني، دا قدمان ده د خدای کائنات. وما قدر الله حق قدره، او عظمت څومره دی الله. حضرت جبریل علیه السلام یو ځل نبی علیه السلام ته پوښتنه وکړه، وی جبریل زما د قرآن په تاسو اثر شته؟ زما د قرآن نه او زما نه تا ته څه فایده شته؟ وی او د الله رسول شته. وی هغه څنګه؟ وی ستا قرآن چې نو نازل او ته نه وې راغلی نو زه به یېرېدم، ما به وی خدایا ډېر خلک دي چې ستا ډېر غټ غټ عبادتونه کړي دي او خدای د دوزخ خشاک ته جوړ شوی دی لکه ابلیس، 80,000 کاله عبادت یې وکړو. یریدم با چې الله بېشکه زه خو ستا عبادت کوم، زه خو تا راضي کوم، خو الله د خاتمې پته مې نه لګي. ډېر لوی خلک دي چې هغې عبادتونه وکړل الله برباد شو. برسیسا ته وګوره، لکه زه مثال در کوم، جبریل لا نه وایي برسیسا ته وګوره، بل ته وګوره. جبریل علیه السلام وایي چې ما وی الله ډېرو خلکو څه عبادتونه وکړو، ډېر عمر یې وکړل، لاړل برباد شو. یا خدای زه چېرته خراب نه شم. وایي چې په تا قرآن نازل شو که نه نو زه خوشحاله شوم. ولې؟ قرآن کې دا آیت راغی چې انه لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. د دې نه زه مرادیم جبریل ته مراد دی چې دا یو استازي دی او پیغمبر علیه السلام ته لولي، یو استازي جبریل، او دا کریم په الله ډېر معزز دی او د ډېر طاقت خاوند دی او امانتګر دی او د خدای خبره مني. وی چې دا آیت نازل شو او دې کې زما ذکر وشو چې جبریل کریم دی، په الله عزتمند دی، امانتګر دی او د الله استازی دی، او قرآن وی باس وی زما زړه مطمئن شو، زه خوشحاله شوم. مې ګوره د قرآن فایده حضرت جبریل علیه السلام ته هم رسېدلې ده. د نبی علیه السلام د نبوت سره چې قرآن نازل شو فایده حضرت جبریل علیه السلام ته هم رسېدلې ده. څومره د لوی طاقت خاوند، دا د خدای قدرت او طاقت. هغه ځای نه دلته د سترګې د رب نه زر را رسېږي او نور طاقت یې څومره دی. د لوط علیه السلام قوم الله ورته ورشه واړوه نو وزر یې وتاړم که نو چت یې که پړ مخې راوغورځم. نومره طاقت خدای پاک ورکړی. ذی قوة د طاقت خاوند رب العالمین وی ذی قوة د طاقت خاوند. چې الله د چا طاقت صفت کړي نو خو طاقت به پکې وي که نه. او عادیانو سمودیانو باندې ورشي یو چغه وه، یو چغه یې پې وواله ټولې تباه برباد غرق شو. دا د خدای قدرتونه د تنن د خدای عظمت د تنن په بیان کې وي تمارو. زمون الله څومره د عظمت خاوند بهر کیف نو ما ته ورشي مسجد ته ورننه او چکر ولګاوه. جبريل څومره تیز رفتار، څومره تیز رفتار. نو اسلامه نو زر کاله می چکر یو طرف ته وو، نو اخر معلوم نشو.
نو زر کاله په دې بل طرف لاړم نو آخر معلوم نشو، نو زر په دې بل طرف لاړم نو زر کاله په دې بل طرف لاړم، خدا الله رسوله ما د هغې انتها معلومه نه کړی شو. الله څومره لوی جنت، بالکل اخیری سړی چې د دوزخ نه الله وباسي، بالکل اخیری انسان چې ډېر بدعمله ګناهګاري وباسي یې. حدیث پاک کې راځي، بخاری کې دی، په صحاحو کې دی، الله به وباسي. چې وی باسي نو د دوزخ په غاړه به کېني، وی الحمدلله خدای چې دې غم نه خلاص شو، خوشاله. نو چې دوزخ په غاړه کېني نو نور خو خلاص شو، خدا مخې دوزخ ته نو دا توبه ووایي، نو دې به چپی بیا به یا الله دا مخ وراله دوزخ نه بل خوا واړوه. بنده وابړم خو بل سوال به وکړي، نه الله توبه توبه توبه، بل چته کو نو مخ به ولا الله واړی. نو چې مخ واړی نو مخامخ به یو خونه ښکاره شي، هغې سره یو خشته غوندې ولۍ او به هم د هغې خشته شرلار کوي. اوهو څه غلطه مې وکړه نیکبخته، که دغه شی مې یاد کړی وي نو چپی نو یا الله هغې ونې لکه دې بوتلم او دغه اوبه بنده تا چې بل سوال نه کوم، بس الله بل نه کوم اوبه کې ګوارې نه قسم دې قبل مې وکړه. دا ځکه زه وایم دا قسم وغیره چې په حدیث کې د مواثیقو ذکر دی او د عهودو ذکر دی، قسمونه به وخوري کلکې وعدې به وکړي نه بل به نه کوم. الله فرجو ښه دلته یې راولې چې هلته راشي ونې لاندې شو، هغه یخې اوبوس کې ولامبي نو بس سر کې شي سړی، بیا به ورته د هغې نه مخکې یو بله غټه اونه ښکاره شي، هدې نه به ګورئ، هغې نه ښکلی نیر به ورته ښکاره شي. یا بنده که د هغې سوال دې کړی وی نیمګړی کار دې وکړو، غټ خو په یو ځل کولی نشي، یریږي که زه غټ سوال وکړم مثلا چې الله غوسه چې بیا وردن نه کې بیا به څه کېږي. چپی یا الله دغې ونې ته مې بوزه، هغه اوبه هم ښایسته دي. ای بني ادمه تا چې وختي وي چې بل سوال نه کوم، یاره بس الله بل نه کوم ورې بل به وکې، نه قسم دې که ستا په ذات که بل مې وکړم هلکه ګورې بل به وکې، ښه به خدای قسمي کړي. هلته به بوځي چې هغه ځای ته څنګه بوځي لږ ساعت تېر کړي چې وګوري جنت دروازه به ورته ښکاره شي. دا مې څه غلطه وکړه، خوشحالي خو هغه ده د جنت دروازه ده، د جنت اونې به وویني او د جنت میوې به ورته ښکاره شي او خوشحالۍ به ښکاره شي. دا مې څه غلطه وکړه. یا الله قربني الى باب الجنت، پروردګاره د جنت د دروازې ته خو ما نږدې کا. فوراً به آواز وکړي الله د جنت د دروازې ته خو ما نږدې کا. ای بنده تا چې بل سوال نه کومه، اوس دې بل سوال وکړه، الله بیا بل نه کوم، بس دا آخري سوال دی. ګورې بل به وکړي، ښه به خدای پاک ورته کلکۍ او دې به دا قسمونه او دا قرآنونه چې خوري به ښه قسمونه به وخوري. الله او فرشتو ته وایي چې ښه ده ورنږدې کړې، چې جنت دروازې ته ورنږدې کړي او دننه وګوري. اوهو خوشحالي خو دننه ده، داسې به سر ورته کړي داسې غوندې او به ګوري ورته، خوشحالي خو دننه ده. دا زه بار ناست یم ټول خلک دننه دی، نو دی به چپی بیا به یا الله د جنت ته خو مې وردننه کړه. الله به څه وایي ما اغدرک یا فلان، ای فلان کیه څه دوکه‌بازې، څه دروغجنې، ای ټګي جنه، تا چې بل سوال نه کوم یو سوال کوي، یا نه کوم بل یو سوال کوي، اوس جنت ته داخلېدل غواړي. دی به زه وایي یا الله سپېره رانه مه جوړوه که نه، الله په خپل بندګانو کې رانه سپېره ولې جوړی چې بار ناست دي غوا سپېره دی ما وردننه که. رب العالمین به ورته وایي ښه دننه کوم دی خو غواړه څه غواړې، چې الله وردننه کي څه غواړې. نو دی به وایي چې الله بس ما وردننه غواړه، شابه څه غواړې. نو دی به وایي یا الله دونه شی راکې، دومره شی راکې، دومره شی راکې. نو الله به ورته یادوي دا شی وغواړه، شابه یو غواړه. دی به دا هر څه غواړي نو چې د خپل امیدونه ټول ختم شي او الله ورته ور یاد کړي. نو رب ذوالجلال به ورته څه وایي، وایي زه بنده چې دا تا کم یاد کړل او ما درته در یاد کړل، د دې لس چنده جنت ستا دی. دی وایي اتستهزئ بي وانت رب العالمین، ته خو ډېر لوی رب یې، د مخلوق نو ما پورې ټوقې کې الله جنت خو د خلکو نه ډک دی، دومره ځای پکې کم دی. نبی علیه السلام وخندل، ولې وخندل؟ وی الله به وخاندي،
د الله خندا زمونږ د خندا په شانته نه ده او نه زمونږ په شان شکل الله لري. د الله خوشحالي ته مراده ده. یارونو چې دا نبی علیہ السلام وی دا په ټولو کې د لاندې مرتبه جنتی دی، نو چې کوم د لوی مرتبه جنتی دی چې هغه له کوم شي خدای ورکوي چې به څونه غټي، ټول نه راکوټ جنتی ادنا مرتبه والا جنتی هغه به څونه به هغه څونه هغه به دومره چې د هغه جنتونه او باغونه به د 500 کالو په مزل پراتی او بس خدای دې ورته ور داخل کی عقل نه بار خبر دی. نو دا مخلوق په دغه مزید کې د الله سره ملاقات کوي. چې الله سره ملاقات کوي نو رب ذوالجلال به ورته کرسی لګولي، نو څوک به د نور په کرسی ناستي، څوک د زمرد، څوک د مرجان، څوک د یاقوتو، دا به ناستي. نو د بره نه پیو باران وشي، باران د خوشبویو باران به پیوشي، داسې خوشبو دوی چې ته په جنت کې نه لیدلې. نو رب ذوالجلال به سره خپل ملاقات کې خپل دیدار به ورته وښیي. نو نبی علیہ السلام فرمایي چې زر کاله په جنت کې خوشاله تیرې کړي، زر کاله، نو هغه خوشحالي به د الله د 1 سکند په دیدار د مخلوق نه یېرې شي. دومره خوند دی پکې د الله لیدو کې. زمارونو نو حضرت موسی علیہ السلام چې د الله خبرې واورېدې نو شوق پیدا شو چې خبرې دومره ښایسته دي، الله تبسم رخکلی. نو رب ارنی انظر الیک، الله ما تزانو خایده تا ګورم، یو نظر دی وینم الله. نو رب العالمین ورته سوی وی لن ترانی، نمیشي لیدلی، نشي لیدلی ته ما، طاقت نشته دلته، دا طاقت به در کوم خو وروسته به در کوم، دا به جنتیانو لم ورکوم خو وروسته به ورکوم. لن ترانی، نشي لیدلی ما. دی بیا وی چې نه الله ما ته یو جلک ځان وښایه. الله ورته سوی وی ښه ده داسې کومه دی غر ته ځان خیمه، که دا غر ټینګ شو نو ټیک د ته به مې بیا ووینې، خو که غر ټینګ نه شو نو ته مې بیا نشي لیدلی. نو الله پاک فلما تجلى ربه للجبل جعله دکا وخر موسی صعقا، چې غر ته الله یو جلک خپل دیدار ور وړاندې کړ نو غر ټوټې ټوټې شو، ټوکړې ټوکړې شو. علما بعضې لیکي وی دا په مکه مکرمه کې چې کوم غر د جبل نور وی دا د هغې غار یو ټوکړه ده چې راوچته شو دلته پرېوته، دړې وړې شو، ټوکړې ټوکړې شو. موسی علیہ السلام بې هوشه پرېوته. الله غر ته څنګه ځان وښو، داسې نه چې پوره ځان یې ښولی دی. غر ته چې کوم ځان الله وښو نو بیا هم په 1,000 پردو کې پټو، 70,000 پردې. حضرت موسی علیہ السلام بیا سترګو کې بل شان حالت و. تفسیر در المنصور یو خبر لیکلې ده، د به تاسو ته ویما، داسې ډېره مضبوطه نه ده خو دې درته ویما. وی د هغې اثر د موسی علیہ السلام په مخ څنګه وشو، وی چې چا به د موسی علیہ السلام مخ ته کتل نو پرېوته او مړ کېده به. حالانکه موسی علیہ السلام هغه جلک ولید چې الله غر ته کوم وښو، او حضرت موسی علیہ السلام به ډېره موده مخ پټ ساته، د خپلې بیبي نه به یې مخ پټ ساته. دا یو اثرات پېښ وشو. وما قدر الله حق قدره، دا خدای مخلوق، دا الله کائنات. نور ته وګوره سپوږمۍ ته، د انسان ته وګوره څومره ښکلې شکل یې راکړی. بټی کې چې خښته به کم قالب وباسې نو یو شان وي، یو مور او پلار نه پیدا دي، د یو رنګ یو شان، د بلبل شان، د یو خوی یو شان، د بلبل شان، یو مور ګېډه کې لتې والي دورونه، شکلونه کله یو شانی کله شکلونه بدل، خوی نه خو خامخا بدل. یو نیک سړی یو بد سړی، یو نرم خوی یو بد خوی، یو نه مسلمان جوړ شي بل نه کافر جوړ شي، د یو عمر زیات د بل عمر کم. دا د الله نظام. قسم په خدای که د شکلونو کمې وسره او خیم دته ده چې په شکلونو یو شانم پیدا کولی شم. مرغو ته ګوره، ماشو ته ګوره، میږو ته ګوره، دام خی کې داسې هم کولی شم، او داسې هم کولی شم چې شکلونه جدا جدا پیدا کړم، او داسې هم کولی شم چې صرف لوڼه به وي او زوی به ني، او داسې هم کولی شم چې زامن به وي او لور به ني، او داسې هم کولی شم چې لوڼه به زیاتې زامن به کمي، او داسې هم کولی زامن به زیاتې لوڼه به کمي، او داسې هم کولی شم چې ډېر بچي ورکم او په یو ساعت یې والم، او داسې هم کولی شم چې یو بچي ورکم او د هغه نه وله بله نسل پیدا کړم. کولی شي الله که نه شي کولی؟ سوئی دا ویسے بیسا اتفاقی پیدا دی. اتفاقی بچیا چې اتفاقی پیدا کړي، د خپې چتم په اوږو کې پیدا نشوي، دا لاسونه چتم په دې املا کې پیدا نشو، دا سترګې چتم په دې سټ کې پیدا نشوي، دا غوږونه چتم په دا کونډو کې پیدا نشو. الله غ ذات ته اتفاق نشتا.
غوا او میخ او ګډ او چیلې جامې نشي چولې پرتوګ نشي چولې د حیا د حفاظت لپاره ول خدای لکه پیدا کړی ده انسان له د حیا زین خدای کم ځای پیدا کړی دی کم ځای پیدا کړی دی چې ستا حیا محفوظ وي لږ نه ډېر او د وجود هغه اندامونه چې هغه ډېر زیات حساس دي لکه هغه نری رګ سپینل کارډ دا تاسو شارک چې ورته وایي دا ډېر حساس دی د انسان ژوند دی پې هغې له څونه کلکې کلکې د ملا مهرې ورکړي دي په هډوکو کې دننه چې دته نقصان ونه رسي او زړه او اینا دا د انسان هغه اندامونه دي او پړپوس چې ډېر نازک دي او ډېر قیمتي دي هغې له د پختۍ غوندې غرونه ورکړي دي چې دا په پښتو کې بند دي چې دی له زور ورنشي الله نظام ته نه ګوري اتفاقي پیدا شو دلته پوزه پیدا را دلته سترګې پیدا دي او دلته کې ژبه پیدا ده دلته دله پیدا کړل ولې دلته پیدا کړل دا ګیلاس را کړل ته چې اوبه څکې اوبه په ګیلاس کې چې ته کله اوبه څکې ګوره ورته د دې فایده درته ښیي بس ګیلاس کې چې ته کله اوبه څکې دا قصې اوبه والې نو داسې ځان ته ونیسې نو په دې سترګو درته پته ولګي چې لوښی خیرن دی او که دا پاک دی او اوبه خیرنې دي که اوبه پاکې دي دقه سترګو سره ماته سترګو دلته فایده ده په دې نورې فایدې هم شته خو دلته یې غټه فایده دا ده چې ماته بیا لوښی ښکاره شي نو چې لوښی خیرني نو دی ملکه نیازلي واله ماله پکې دغه راکړه خبره کړو دا واله دا لوښی خیرن دی اوبه خیرنې دي نورې راله راته او چې پاکي وي که نه ګوره په سترګو پته ولګېده نو بیا زه داسې لګي راوچت یې کړم نو چې راوچت یې کړم نو الله پوزه پیدا کړې ده دا پوزه بیا له لیبارټري ده دلته ما ته پته ولګي چې د اوبو کې څه بدبویي شته او که پکې نشته اوبه په واحد په دنیا کې هغه شی دی چې نه خپل رنګ لري نه خپل خوند لري نه خپل بوی لري بل رنګ قبلی ار یو چې پکې اچي بل بوی قبلی ار بوی چې پکې اچي بل خوند قبلی ار خوند چې پکې اچي چې نږدې کې نو په پوزه ما ته پته ولګي ګوره چې دا بوی پکې شته که نشته هلکه سپینې خودي خو بوی دی پکې واله دا لرې کوه پاکې اوبه راواله او که بوی پکې نه نو بیا په ژبه ورنږدې کړمه نو په خوله کې ژبه کې بله لیبارټري پرته ده هلته ما ته پته ولګي چې خوږې دي که ترخې دي نو که ترخې وي نو ټوک ټوک نارې کړم هلکه لرې کړه اوبه ترخې دي نس کړم نورې راواله او که نه ترخې ني نو وردننه یې کړم نو ګوره د انسان د وجود دپاره څو څیزونه دلته خدای کېښودل ورسل 3 څیزونه شو په سترګو د ترنګ معلوم شي خیرن دی که نه په پوزه بوی معلوم شي چې څښا بوی پکې شته که نشته او په سکه د تېرېدو نه مخکې ژبه ده په ژبه د تېرېدو نه مخکې ده چې ما ته هسې نه که دا ژبه نه وي نو بیا به ما ورلوډ او کیدای شي زهر پکې بیا به مې څه کول په دې ژبه پته ولګي چې زهر پکې شته او که پکې نشته نو که دا خو ژبه د شاته وه نو ځان سره به د هر وخت ماشوم ګرځو بچې ته راشه زما په دې ژبې ته دا ګیلاس ونیسه لږ یې وڅکمه چې خوږې دي که ترخې دي او که سترګې دې په دا سټ کې وي نو ماشوم له به بیا ځان سره به بچې ګرځاو چې راشه بچې دا ګیلاس مې دې سټ ته ونیسه دې سترګو ته چې ورته وګورم چې سپینې دي او که شنې دي او که پوزه دې په دا خېټه کې وه نو دا شرم به دې ډېر و چې د بوی دپاره به ډېر وخت لمن اوچتول او پوزې ته به دې ګیلاس کېدو دا به دې بیا شرم وایه که نه اوس د اتفاقي پیدا کېږي که الله پیدا کړي دي الله پیدا کړي خالق الله ته خو یو پوټینې غوندې دا ماشومان د دې کاغذ نه جز جوړ کړي جز مونږ چې واړو مونږ به د کاغذ نه جزونه جوړل او دیکه به مو ورکړه او به بره لاړ او را پرېوت نو ته خو یو رکوټې جز بې لاسو نشې جوړولی دا دونه کائنات هسې بې څه جوړ شو یو پتنګ یو د 10 روپو د 20 روپو یو پتنګ دا خو ته بغیر کاریګره نشې جوړولی دومره اسمانونه بې کاریګره جوړ شو ځمکې ته وګوره او د اسمان ته وګوره اسمان چې الله پیدا کړ الله وی بغیر عمد ترونها ستن پکې شته نشته دومره لوی کائنات والا اسمان ستن نشته پکې رنګ چې خدای ورکړی دی چې کوټه جوړه کړم چې رنګ ورکړم نو بیا واپسې کال کې رنګ ورکوم دا الله دا رنګ نه زړېږي او بیا او څونه ښکلی دی چې دا باران وشي او د اسمان ته وګوره او د الله د انور ته وګوره څومره په تیزۍ د انور روان دی څومره سپیډ کې روان دی د انور څومره په تیزۍ روان دی او د خپل ځای نه پوټې فرق نشي کولی لږ غوندې معمولي هم نشي لقېدی دا انسان الله پیدا کړه د مور په ګېډه کې یو ځای کې مې بیان کوم
په دې آیت مې بیان وکړ چې وان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب. الله وی کستا په دې کې شکی چې زه به د قبر نه څنګه واپس ساتم، نو دې ته سوچ کوه انا خلقناکم من تراب، د خاورې نه مې پیدا کړل. نو چې تا د خاورې نه پیدا کولی شم نو واپس ته نشم جمع دی کولی. ثم من نطفة، بیا د نطفې نه، ثم من علقة، دا نطفې نه بیا د وینې ټوټه جوړه شي، ثم من مضغة، بیا ته د غوښې ټوټه جوړه شي. څلوېښت ورځې نبي علیه السلام فرمایي د وینې نطفه ده، بیا څلوېښت ورځې بیا علقه، څلوېښت ورځې نطفه ده، څلوېښت ورځې علقه ده، څلوېښت ورځې د غوښې ټوکړه ده. مخلقه و غیر مخلقه، نو بعضې ضایع شي او بعضې کې الله 120 دن شپږ شلې ورځې پس سا ور واچوي. نو چې شا پکې ور واچوي نو بیا د الله په نظام د مور په ګېډه کې وي. لنبین لکم ونقر فی الارحام ما نشاء الى اجل مسمى. الله وی دام زما خوښه ده چې د مور په ګېډه کې 4 میاشتې ساتم، 15 ساتم، 6 ساتم، 9 ساتم، 8 ساتم، 9 ساتم، 10 ساتم. هلته ولا رب العالمین خپل رزق ورکوي، مندوبه سه ولا کړی. ثم نخرجکم طفلا، نو بیا د مور نه د ماشوم په شکل کې بار راوباسه. په څومره لوی تکنیک دا ماشوم پیدا کېږي پته راته شته، په څومره لوی انداز. ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم، ځوان دنه جوړ کم. ومنکم من یتوفى ومنکم من يرد الى ارذل العمر لکي لا يعلم بعد علم شیئا. څوک په ځوانۍ کې مړ شي، څوک بوډا شي. نو عقل خو چې بوډا شو تجربه زیاته شوه، نه چې بوډا شو بیا دماغ کار نه کوي، ګړې وړې وایي. دا آیت مې وی مې نبی علیہ السلام وی چې 4 ورځې نطفه ده، 4 ورځې علقه ده او 4 ورځې د غوښې ټوټه ده. او ما وی مې دقه د مور ګېډې ته یو پای پر رسېدلی دی، رحم هغې کې دننه پرده ده، فی ظلمات، په تیارو کې دننه تیاره. نو یو سړي بیا هغې د سوالو جواب کو، یو ډاکټر صاحب نو ما باندې سوال وکړو، ما ته وی دا تا چې کومې خبرې وکړې زمونږ د کتاب نه دې وکړې او که د خپل کتاب نه د دیني کتاب نه دې وکړې؟ ما یې دا ما د دیني کتاب نه وکړې. ګوره نبي علیه السلام داسې فرمایي. بیا ما سره وروستو ناستو، هغه وخت سره پتلونه چولې و، نه ګیره وه نه برېت و. ما ته وی مولانا صاحب ما خدای نه منم، زه د خدای د وجود نه منکر، ما خدای نه منم. اگر چې ځان ته مسلمان وي په ځان مې څوک نه پیول او خلکو سره باسونه به یم کول چې خدای نشته. وی نن ستا په دې بیان ما الله ومنه، نن مې ومنه. نن کومې خبرې چې تا مونږ ته وکړې چې 1400 کاله مخکې رسول الله مبارک دا خبرې کړې دي، نو دا څیزونه مونږ نن په لیبارټرو معلومو، دا څیزونه مونږ په الټراساونډ معلومو، بعضې څیزونه مونږ په ایکس ری معلومو، او بعضې مونږ په اپریشنونه کوو په هغې معلومو، او بعضې په حیواناتو تجربې کوو په هغې معلومو. نو 1400 کاله مخکې خو نبي علیه السلام سره نه الټراساونډ مشین نه ورسره ایکس ری پلانټ و، نه لیبارټري وه ورسره، او نه په حیواناتو تجربې کړو، نه اپریشنونه کړي دي. او د دې هر څه نه خبر چې هر څه دقه ویلي چې دا مونږ په مشینونو کم معلومیږي دا چې هغه سره یو ذات داسې شته چې هغه ذات د دقه دننه حالاتو نه خبردار دی او هغه خبر کړی دی. غاټ پروفیسر دی، نوم یې درته اوس نه علم ځکه مې مخکې یو ټکې وی، دومره غټه ګیرې ده، نیم عمر په تبلیغ کې او نیم عمر خلک په کلینیکونو کې ګوري. الله ذات په ملا څوک نه مني. دقه ماشوم ته په یو پایپ د مور په ګېډه کې په یو پایپ باندې خوراک ور روان دی او څنګه ور روان دی د مارونو دغه خوراک چې ورځي دا خو هسې مونږ ته وینه ښکاري، لیکن دې کې په لکونو نه په کروړونو اجزا دي. هغه هلته خدای بیلی، هلته بیلی اډوکې د یو شي نه جوړېږي، اډوکې سرمن د بل شي نه جوړېږي، غوښه د بل شي نه جوړېږي، غوښې ته د نورو خوراکونو ضرورت دی. ګرده، اینه، په سر ویښته د دې ماشوم جوړېږي که نه جوړېږي؟ دا خو پرزې نه دي چې پر اواز یې غېږته په پیچکس دې کس کړه، یو پرزه یو ځای کې بل ځای کې بل ځای کې، دغه وینه کې دا ټول اجزا روان دي. سرمن چې د کوم شي نه جوړېږي سرمن له روان دي، غوښه چې د څه نه جوړېږي هلته روان دي، غوښه ته جوړېږي. اینه چې د کوم شي نه جوړېږي هغه اینې له روان دي، هلته تینه جوړېږي. نوکان چې د کوم شي نه جوړېږي هغه هلته روان دي، نوک ته جوړېږي. اډوکې د بل شي نه جوړېږي هغه روان دي، اډوکې له ځي. اډوکې کې دننه نلې دی هغې له خپل شی روان دی، په سر یې ویښتې دي هغې له خپل شی روان دی. او رښتیا وایي هره پرزه په خپل ځای کې جوړېږي که بې ځایه جوړېږي. رګونو ته یې بیا وګوره، الله رګونو ته یې وګوره.
رګونو نه علاوه وازګې ته وګوره، کلمو ته وګوره، سترګو ته وګوره، د سترګو تورو ته وګوره، سپینو ته وګوره، د رنګونو ته وګوره. دنه د الله نظام یو شیب د دې وینې نه جدا کېږي، یو شی ته جوړېږي. دا خشته ماشوم خدای پاک پیدا کی. رښتیا وایه د الله دې قدرتونو طاقتونو ته زموږ عقل کار کوي ورسېږي؟ نه. نو دقه ټکي له به راځو چې ما قدر الله حق قدره، د الله چې څومره عظمت او شان دی، په هغه شان او عظمت مونږ الله نه دی پیژندلی، نه دی پیژندلی رب العالمین. الله خو دلته کافر یادوي، د کافرو نه ګیله کوي، خو په حقیقت کې کافرو خو دومره نه دی پیژندلی چې شته که نشته، شریک ولا شته، هغې هغه کوي. خو مونږ هم د خدای چې کوم قدرت دی په هغه قدرت سوچ نه دی کړی، په هغه قدرت مونږ د رب العالمین فکر نه دی کړی. دغه خشته ماشوم اکسیجن ورته روان دی، هغه اکسیجن په کاربن ډای اکساید ګیس کې کنورټ کېږي، دننه بدلېږي، اته واپس راوځي. دا د خدای عجیبه نظام. نه میاشتې ماشوم دننه د مور ګېډه کې دی، نه جاړي نه خاندي نه متیازې کوي. چې د مور د ګېډې نه بار راووت نو بیا جړام شروع کړي، متیازې هم شروع کړي. که په نهه میاشتې کې پیدا شو، که په نهه نیمې او په لسو کې چې ترڅو روتي نه که موده پې واوړي هم چې روتي نه بار دی به جاړي نو د مدې متیازې کوي. عقل خدا وي چې نهونه پې موده ور واوړېده نو زه دا متیازې خو دننه شروع کړي، ټیم یې پوره دی، دا جړا خو یې دننه شروع کړي که نه. او مخصوص ټمپریچر ورته خدای برابروي د ماشوم دپاره، که ډېره یخني پې راشي بیا مري، او که ډېره ګرمي پې راشي بیا مري. هغه ټمپریچر خدای پوره کوي. اوړي کې په سخته ګرمۍ کې هم دا نشته چې زنانه ته اے سی ولګوه، ګورې دننه به په ماشوم ګرمي زیاته شي او مړ به شي. او په سخت ژمي کې هم دا نشته چې د ښځې ته هیټر ولګوه، ګورې ماشوم باندې به یخني زیاته شي، ګرمي به کمه شي، ماشوم به مړ شي. که سخته یخني وورې او ګلی دي او که اور په شکال دی، ماشوم له به هغه د مور ګېډې رحم ته خامخا الله د هغې مناسب ګرمي او یخني وررسوي. دا کار څوک کوي؟ جواب راکوي الله رب العالمین. دا الله ډېر لوی عظمت دی زمارو. یو ساعت سره چې غواړي پس دنیا بروانه کی، قیامت براشي، اذا السماء انفطرت، دا به ختم شي، دریابونه به د لوخړه شي، لوخړه ختم، دا غرونه به د داسې شي کالعهن المنفوش، لکه وړی چې الوزي، دا به ختم شي. دا انوار او سپومې به ډکړې ډکړې به شي، دا ځمکه به ختم شي، ټوټې ټوټې به شي. دا د الله پاک کړیږي پې نه الله. انما قولنا لامر اذا نقول له كن فيكون. الله وی زما خبره چې زم شنو کیږي با دمو پکې نه. دا د الله لوی قدرت دی. بلش په کوم بیا زلزلہ ولید کنه، دا را روانې دي کنه، یو 150 میل لاندې و، ابل ځل څومره لري و 300 میل لاندې و. یو ډکې ورکېس بني، یو چقې ورکېس بني، او که ستا دې زوی له یو چک ورکه نو سهار به د شپې پاسې نو د شپې وده کېږي نو ده به یو ساعت چې را پاسې مړ به پروت دی. بابا خو نه پاسي، وړه قوه وړه قوه وی بابا خو مې مړ دی، هلکه شبري داسې که نه ري شي. خیر نو ګورې زمونږ د هر څه د الله په قبضه قدرت دی، او د الله ډېر لوی طاقت او قدرت دی. مونږ به الله په دې پېژنو. زمونږ عقل خو نور کار نه کوي. نبی علیه السلام مبارک چې به کله پېشمني پاسېدی ستورو اسمانونو ته به یې کتل او دې انور ته نو څه به یې وې؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. د انور ورځ نیمه چې بدلېږي را بدلېږي، او د انور او سپومې او د کائنات دا د عقلمندو دپاره د خدای د قدرت غټې غټې نښې دي. مونږ به په دقې پېژنو، په دې به پېژنو. نو کافرو ته الله یو ګیله کوي وما قدر الله حق قدره. کافرانو تاسو د الله د خپل شان مطابق نه دی پېژندل. تاسو خو به د مخلوق ګمان کوئ چې مخلوق ښځه غواړي نو خدای لم ښځه شته، مخلوق لونه غواړي نو خدای لم لونه شته، مخلوق بچي غواړي نو خدای لم بچي شته، مخلوق ناجوړه کېږي نو خدای هم ناجوړه کېږي، مخلوق فاني کېږي نو خدای هم فاني کېږي، مخلوق کله عاجزه شي نو خدای نه. والارض جميعا قبضته يوم القيامه. وإذا قیامت پر ورځ به ځمکه په دقه لاس کې نیولي. والسماوات مطویات بیمینه، او په دقه لاس کې به د اوه اسمانونه راغونډ کړي به. سبحانه وتعالى عما یشرکون. الله د هر عیب نه پاک دی. ګوره هیڅ عیب پکې نشته. الله د مخلوق په شان نه دی، نه ښځې ته محتاج، نه خواهش ته محتاج، نه بچي ته محتاج، نه دوی ته محتاج، نه انسان ته محتاج،
نه خوب ته محتاج، نه ستړي کېږي، نه وږي کېږي، نه پې لوږه راځي او نه الله له خوب راځي او نه چاته حاجت شته دی. سبحانه دا عیب نه پاک وتعالی عما یشرکون. دا مشرکان چې کوم څیزونه الله سره شریکوي دا خدای سره نه دي برابر، الله ډېر لوی دی. نو مونږ د الله عظمت د الله عظمت په څنګه کوو؟ مونږ به الله 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 اکبر به وایو، مونږ به سبحان الله وایو، مونږ به الحمدلله وایو، مونږ به لا اله الا الله وایو، مونږ به لا حول ولا قوة الا بالله وایو. د الله د عظمت کلمات دي، دا به وایې ښه، دا ځان له مقرر کې لا اله الا الله چې د عبادت لایق به د الله د ذات نه بل څوک نشته. عبادت به هغه ذات ته کې چې هغه دقه عظمت لري، بل څوک دونه عظمت نه لري. سبحان الله به وایې چې الله د هر عیب نه پاک دی. الحمدلله به وایې چې څومره ښکلي صفتونه دي ټول د الله دي. الله اکبر به وایې چې الله لوی دی. لا حول ولا قوة الا بالله به وایې. دا ټول خشته خشته الله لمان ښکلې ښکلې معنی لري. لا اله الا الله وحده لا شریک له، الله یو دی شریک نه لري. له الملک بادشاہی الله لرا، وله الحمد صفتونه هم د الله دي. وهو یحیی و یمیت جمع دي کولم الله کوي، مړه کولم الله کوي. وهو على كل شیء قدیر پاسیز باندې طاقت لري. نو دا الفاظ لږ د خپلو جماعتونو د علماو د امامانو نه لږ یاد کړئ ښه، او لږه معنی هم ته یاده کړئ. موږ صرف جومات ته بس مانځه لاړ شو منډه کې وو، د علماو نه موږ څه فایده وانه غشته. جومات د کدا زکای لکه سړی چې شاتو یا لکه سړی چې د سرو مچو په کبین باندې ناشتي منډه تللې ته وای، او جومات داسې سړی تخکاری لکه چې بس دا یو د بیګار ځای دی. حاجی تانا ته کوم ته منډه وې جبري. نو حاصل د خبره دا دي زمارونو چې د علماو نه فائدې والے دا ما چې کوم تسبیحات د توخل دا تسبیحات لږ زده کې تاسو له ان شاء الله ټول لګردي او د دې په معنا د خپل علماو نه ځان پوي کې او دا وایي چې الله په خوشاله شي. قسم دې مونږ الله ډېر خپه کړی، الله هم ډېر خپه کړی دی. په کار دی چې مونږ الله خوشاله کو، نو د خوشالولو په ځای مونږ ګناه کوو، مونږ یې نورم خپه کوو. نو په دې اورادو باندې الله خوشالېږي او ورسره الله په قبضه قدرت کې دی. الله دې زمونږ نه راضي شي. دعا وکړئ رب العالمین چې زمونږ نه راضي شي. خدای ته مو ته د ډېر لوی طاقت مالک الله، د ډېر لوی قدرت مالک الله، ټول کائنات ستا په قبضه قدرت کې دي. الله زمونږ سټوکی ستا په قبضه قدرت کې، زمونږ بچي او زمونږ مالونه، زمونږ عزت ذلت ارس ستا په قبضه قدرت کې دي. خدایا په شریک دنه دا سوال کو چې زمونږ ایمان نصیب کا. خدای مونږ د کفر او د شرک نه وساته. یا الله ستا بچي زمونږ ستا په طاقت او په قدرت کې دي. الله زمونږ بچي کامیاب او صالحان کا، دیندار کا خدایا. او کله چا بچی ني الله تعالی بچی ورکا، کله چا زامن ني الله تعالی زامن ورکا. یا الله زمونږ صحت او زمونږ وجود ستا په قبضه قدرت کې دي. الله که څوک بیماران دي ته ول روغ صحت ورکا، الله تعالی شفا ورکا. الہ العالمین چې څوک زمونږ زړونه د ټولو مسلمانانو ستا په لاس کې دي الله، نو چې څوک په څه قسمه ټینشن کې او پریشانۍ کې مبتلا دي خدای د هغې نه په خوشحالو خلاص کا. یا الله زمونږ ښځې زمونږ لونه ستا په لاس کې دي، نو خدای ته پې د حیا څادر ورخور کا. یا الله زمونږ وجود ستا په لاس کې دی، نو خدای ته روغ صحتونه مونږ له راکا. الہ العالمین جنتونه ستا په لاس کې دي، دوزخونه ستا په لاس کې دي، نو خدای خپل جنتونه راکا او د خپلو دوزخونو نه امان راکا. الله عذابونه ستا په لاس کې دي او امن هم ستا په لاس کې دی. الله د عذابونو نه مساته امن او امان راکا. خدای څومره دوستان چې دلته راغلي دي، بعضې ملګري زموږ د ډېر لرې لرې ځای نه راځي، الله په یو قدم وله اجر ورکړي. الله د دوی حاجتونو مقاصد یې پوره کړي. خدای موږ د دنیا او د آخرت د عذابونو نه د فتنو نه په امن او امان کې وساتي. د بغضانو بغضونو شریانو د شر نه مو ساتي، د سازشیانو سکیمونو سازشیانو او د سکیمرانو د سکیمونو نه مو ساتي. الله زمونږ په ژبه زمونږ په لاسونو خپل عبادات جاری کړي او خدای مونږ ټول د بیت الله حج له بوتلې کې او د نبی علیه السلام د مدینې منورې زیارت له بوتلې کې. او بعضې دوستانو څه دعاګانې غوښتې دي، نو په اخلاص ورته دعا وکړئ چې رب العالمین هغه دعاګانې وله قبوله کړي. بعضې ملګري په سعودي کې دي او موږ سره ډېر د محبت او د مینې اظهار کوي، څوک ټلیفون کوي، څوک رابطې کوي او ډېر پکې وایي چې موږ له دعا وغواړئ. الله دعاګانې وله قبوله کړي، حاجتونه یې پوره کړي. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك يا ارحم الراحمين.